د مبارز د خیال کنډرې خو به وجله کوي دا نڅاګره که شاعره شي نو بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو د بلډې و میزبان زه یم ډاکټر رابستان مومن د کیمرامین اسدالله هجران سره ستاسو په خدمت کې حاضر. سلامونه مې قبول کړئ. څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ شاعرانو پسې ګرځو د یو ادب یو خدمت مو شروع کړی د شعر ادب او نوی شاعر ما هغه شاعر دی چې که دی د کلونو نه شعرونه لیکي او چا اورېدلی نه وي نو دا زموږ دپاره نوی دی او که څوک نوی میدان ته راغلی هغه خلکو ته ښکاره کوو چې یاره مومندانو کې علمزو کې زموږ په دې سیمه کې څومره شاعران دي. نن چې موږ سره څوک میلمه دی نو زه دا دعوه کوم 100% او د دوی د غم هم نه یم دا زما خپل ایمان او زړه دی چې دا به 100% شاعران پېژني. په هره غونډه کې شرکت کړی دی. مومند ادبي ټولنه پېښه آباده ده. ټولو ته د استاد درجه ورکوي. بس ډېر ټیم نه نیسمه. دوی به تاسو خپل تعارف هم وکړي خپل مکمل نوم او خپل شعري دغه دپاره چې کوم نوم استعمال هغه به هم درته ووایي تعلیم به هم درته ووایي خپل روزګار به هم درته ووایي او د هغې نه پس به زه اوس ځکه نه کړېږم چې تاسو تنګېږئ هغې نه پس چې څه زموږ دپاره د پروګرام ته راوړي انشاءالله العزیز ما خو هسې هم خوښ دي خو ستاسو به د ټولو نه خوښ شي. نو مبارز مومن صاحب ډېر ډېر سلامونه او احترامات چې زموږ پروګرام له راوړه زموږ پروګرام له خلا ورکړه ده او الله تعالی دې تاسو تل تر تله زندګي دې الله درکړي خو سره د خوشحالو او غمونو نه الله وساته او تاسو خپلو ناظرینو سره چې کوم دي په شمه تاسو یې هغوی سره خپل تعارف وکړئ او هغې نه پس چې سم موږ دپاره خوښ کړي دي نو هغه به موږ ته رخیاره څه ووایي او موږ به دې ټولو ناظرینو ته ډالۍ کړو. الله دې خوشحاله کړه رابستان مومن. مننه بلډې و تعارف مختصر تعارف کوم هم د دې خاورې سره مې تعلق دی دلته مې خپوړې کړي دلته پیدا شوی یم د مومند د علمزو سیمې سره مې تعلق دی بیا خو تا سره ډېر نږدې یم. ستاسو هڅو ته هم د قدر په نظر باندې ګورم دغه کم کار چې تاسو شروع کړی دی دا ډېر د قدر وړ کار دی او الله دې تاسو بریالي کړي په دغې کې. خوار غریب سړی یم په دغه درنګونو کې مزدوري کوم د 18 کالو نه او دغه غرونو او ګټو سره وامه بس لګیا یم. دغه مې روزګار دی مزدوري مې ده او نور تعلیم مې مغه سطحي تعلیم دی پخوا مې چېرته 14 پورې تعلیم کړی و بیا مزدورۍ د خېټې ضرورتونه و هغې پسې بیا بار وکړی دم دغه د عربو شګې مې هم چاڼ کړلې او اوس راغلی یم دلته په دغه درنګونو کې اوړم راوړم او یو چا سره مزدوري کوم. نور شاعري تاسو کوم زما په هکله نظر ثابت څرګند که نو هغه زه فکر کوم دغې زه اهل به نه یم به زما شاعري زه لا زده کړه کوم او د استادانو نه زده کړه کوم او د ادب سره دغه تعلق چې کوم دی دغه پیدایشي چې پیدایشي نه وي نو دا په زور باندې نه کېږي. نو الله دې خوشحاله کړه ستاسو دغه هڅې دې الله کامیاب کړي او مننه درنه کوم چې دومره موږ در یاد وو دا په دویمه بلنه کې دې راووختمه او انشاءالله چې زموږ مرسته به در سره وي او موږ نه چې څه کېږي هغه به در سره انشاءالله چې په دغه ښکاره به تاسو بیا وینئ الله دې خوشحاله کړه بیا انشاءالله ستاسو او ستاسو د ملګرو مرسته موږ سره راسوي نو زموږ پروګرامونه به هم ښه روان وي او دا کوم کوشش چې موږ شروع کړی زموږ د سیمې د شاعرانو نه به هم خلک خبر شي بس سم زموږ پروګرام دپاره راوړي د ناظرین دپاره خدای شته چې ما ورته ویلي وو چې خامخا به راځي انتظار هم ډېر زیات وکړو خو هغه انتظار به نن ختم شي هغه نو په تمه یو د خیره سره چې څه به وایي موږ ته زه به تمې ونیسم تاسو راته وایي چې تاسو ته دغه بسم الله الرحمن الرحیم. بیا مننه د نوي څه خو ما ډېر نه دي لیکلي او داسې جمود ښکارم یم البته زاړه کلامونه دي د فیسبوک د لارې شیر شوي هم دي مخکې او هغه کلامونه نه چې بس یو کرښې م څو راښکلي دي او ټکي م تور کړي دغه یو مختصر غوندې غزل دی هغه به تړم بیا دغه کومه بیا به مطلب ده چې ستا نه بغیر دې نازولې دوامداره اوسي ستانه بغیر دی نازولی دوامداری وسی په دې مزار دی ډیوې بلې دوامداری وسی ډېر اعلی او مولا دې دا جنۍ خپل زړه سره په شر اخته کړي
مولا دې دا جنۍ خپل زړه سره په شر اخته کړي چې په باطن کې یې کنځلې دوامدارې وسي او د حوادثو داستان ټول دي شي مربوط ما پورې د حوادثو داستان ټول دي شي مربوط ما پورې ستا زمزمې دي غږېدلې دوامدارې وسي او چې د ورځې په حساب د حسن تاب زیاتیږي چې د ورځې په حساب د حسن تاب زیاتیږي او هیلې زما دي رژېدلې دوامدارې وسي ډېر بهترین چې د ورځې په حساب د حسن تاب زیاتیږي او هیلې زما دي رژېدلې دوامدارې وسي او مخته ده چې د مبارز صحراګردي دي په جنون ودرېږي د مبارز صحراګردي دي په جنون ودرېږي او ستا اداګانې دي پاګلې دوامدارې وسي د مبارز صحراګردي دي په جنون ودرېږي ستا اداګانې دي پاګلې دوامدارې وسي ډېر مزیدار بل څه انتخاب هم کړی دغه یو کلام اوس 2-3 ورځې مخکې مې د فیسبوک د لارې دغه کړی داسې ما ته خو ډېر ښه نه ښکاري خو تاسو د انټرویو نه مخکې غوښتنه وکړه نو نڅا کوم پا به زنجیر تاسو چکچکې وهئ نڅا کوم پا به زنجیر تاسو چکچکې وهئ په خپل ځان ویر کومه ویر تاسو چکچکې وهئ او دغه سړی چې د خپل ذات په خول کې بند خوشحالو دغه سړی چې د خپل ذات په خول کې بند خوشحالو اوس شهرت غواړي علمگیر تاسو چکچکې وهئ او دا ډمامې زما د ژوند په ناکامو غږیږي دا ډمامې زما د ژوند په ناکامو غږیږي لکه د فلم د تشهیر تاسو چکچکې وهئ مننه دا ډمامې زما د ژوند په ناکامو غږیږي لکه د فلم د تشهیر تاسو چکچکې وهئ او سړیو منګه مرام څه کوو رهبر څه کوو سړیو منګه مرام څه کوو رهبر څه کوو منګه لبس دی یو تقریر تاسو چکچکې وهئ او مخته ده چې داسې یو کیف لکه ماشوم مې ژړوي خندوي داسې یو کیف لکه ماشوم مې ژړوي خندوي د مبارز مافي ضمیر تاسو چکچکې وهئ ډېر اعلی یو کلام خو چې خامخ خو څو میاشتو انتظار کړی دی او تاسو پکې خوښ کړئ چې کوم درته ښه ښکاري ښه خو ټول دي خو بیا چې ستاسو په خوښه وشي نو به ډېر ښه وي که نه دا یو بل کلام دی البته لږ شانې زوړ دی چې شپږ اتم میاشتې مخکې چا نه اورېدلی هغوی لپاره نوی دی مطلب ده چې سکوت د مات شي ګونګ احساس دی په خبرو راشي ډېر سکوت دی مات شي ګونګ احساس دی په خبرو راشي دا ژړېدلی ولس ټول دی په سندرو راشي سکوت دی مات شي ګونګ احساس دی په خبرو راشي دا ژړېدلی ولس ټول دی په سندرو راشي او عمرونه وشو مرسیو مسامعات شنډ کړی ډېر ښه عمرونه وشو مرسیو مسامعات شنډ کړی او مودې به غواړي چې غنا له نغمګرو راشي او که په ژوندۍ بڼه د کلي مینه غواړي رښتیا که په ژوندۍ بڼه د کلي مینه غواړي رښتیا هغې ته وایه چې موسم کې د ګورګرو راشي او که په ژوندۍ بڼه د کلي مینه غواړي رښتیا هغې ته وایه چې موسم کې د ګورګرو راشي او زمونږ هره یوه دعا شي په خیرا بدله زمونږ هره یوه دعا شي په خیرا بدله او منګه چې قات د زهر غواړو د شکرو راشي ډېر مزیدار زمونږ هر یوه دعا شي په خیرا بدله منګه چې قات د زهر غواړو د شکرو راشي او د خپل غزل و نیمګړتیاو ته چې ګورم وایم د خپل غزل و نیمګړتیاو ته چې ګورم وایم د تخیل مارغه مې راشي بې وزرو راشي او مقصد چې د مبارز نسبت د خپلو همسفرو سره د مبارز نسبت د خپلو همسفرو سره تر کوره راشي خو په لوړو په جوارو راشي ډېر مزیدار انتخاب صبر شته دی من اخیری کلام به ته ویو زه بیا به الله تعالی مقرر کړي خیر دی بیا به کینو انشاءالله که جادوګره شي ساحره شي نو خوند به وکړي که جادوګره شي ساحره شي
نو خوند به وکړي او دا مسلمانه که کافره شي نو خوند به وکړي او که چېرته حسن او غرور د یو کودي ریحان وي که چېرته حسن او غرور د یو کودي ریحان وي بیا خو د نوره هم غاویره شي نو خوند به وکړي او لا خو د غم او د غمزې په توپیر نه پوهیږي لا خو د غم او د غمزې په توپیر نه پوهیږي او دا ټولګیواله که ماهره شي نو خوند به وکړي او د نیمو شپو اوښکې دې پړق وهه د ستوریو په څېر د نیمو شپو اوښکې دې پړق وهه د ستوریو په څېر او چې پټه مینه دې ظاهره شي نو خوند به وکړي مننه د نیمو شپو اوښکې دې پړق وهه د ستوریو په څېر چې پټه مینه دې ظاهره شي نو خوند به وکړي او د مبارز د خیال کنډرې خو به وجله کوي د مبارز د خیال کنډرې خو به وجله کوي دا نڅاګره که شاعره شي نو خوند به وکړي د مبارز د خیال کنډرې خو به وجله کوي دا نڅاګره که شاعره شي نو خوند به وکړي مننه ډېره مننه بلډیو ډېره ډېره مننه شکریه ستاسو د راتلو او موږ له د ټیم د راکولو محترمو کتونکو زما خو همغه یوه خبره ده زموږ دغه کوشش دی او دې ته تاسو په کم نظر ګورئ نن راسره دې مېلمه شو د خیر اسه سبا زموږ د ټولګي هم ډېر ملګري دي نورو ته به هم وایي نورو ته به هم وایي نورو ته به موږ له انتظار راکوي موږ به ورته ښه انتظار کوو خو صرف تاسو دغه یو انصاف د الله تعالی نه پس الله تعالی تاسو له لاس کې درکړی دی چې دا پروګرامونه څنګه دي زموږ شاعران څنګه دي او د دوی وینا څنګه ده دوی باندې تاسو کمنټس وکړئ ملګرو سره شیر کړئ او پازیټیو کمنټس به وکړئ ځکه ستاسو حق دی تنقید خو تنقید برای تنقید نه دی تنقید برای اصلاح پکار ده چې موږ پروګرامونه څنګه دي نو زه په دې زمانه کې تاسو نه اجازه غواړم د بل اړیو میزبان زه یم ډاکټر ربستان مومن د کیمرامین اسد الله هجران سره زه له مومن تحصیل رمزی مې منډه ګنداو د الله په امان